د نن شنبې ورځې لنډ دقیق او مهم خبرونه. د پکتیکا په ګیان ولسوالۍ کې د څه باندې 15,000 امریکایي ډالرو په ارزښت یوه دیني مدرسه، 2 جوماتونه، 10 د استوګنې کورونه او د څښاک د اوبو 5 څاګانې د زلزله ځپلو کورنۍ ته وسپارل شوې. له کوټه سنګي څخه تر کمپنۍ چوک پورې د سړک د منځني ګلدان د بیارغونې چارې روانې دي. ملي دفاع وزارت وایي چې د جګړیزو ګټو زده کړو قمندانۍ له مسلکي زده کړو څخه 40 تنه مجاهدین فارغ شول. تورخم ګمرک کې 309 کارتنه شیدې نیول شوې دي. په دې وروستیو کې تورخم ګمرک کې د بې کیفیته تاریخ تیر او غیر قانوني توکو مخنیوي په موخه جدي څارنه ترسره کیږي. د هرات ولایت کهسان ولسوالۍ کې یو شمېر مسافرین چې په یخې هوا کې بند پاتې شوي وو د دریم کنډک سرحدي ځواکونو په مټ وژغورل شول. 400 بستریز روغتون چې یو وخت یوازې د جګړیزو قربانیانو لپاره ځانګړی شوی و، اوس د امنیت په ټینګښت سره ټاکل شوی چې د ټولو هیوادوالو لپاره په یوه مجهز روغتیایي مرکز بدل شي. د افغانستان د اوسپنې پټلۍ ادارې 14 تنه کارکوونکي د تخنیکي زده کړو لپاره ترکمنستان هیواد ته روان شول. په استقلال روغتون کې د سالنګ د ترافیکي پیښې پر ټپیانو د رئیس الوزرا نقدي مرسته وویشل شوه.